مونږ دا سلسله شروع کړې ده چې د عارفانو د بعضې مولانو د پیرانو سره پس اختلاف دی. نو دا اختلاف یو بنیادی اختلاف دی او اختلاف پس دی د الله تعالی په دین باندې دی، د الله تعالی په کتاب دی. په عارفانو کې د موږ پښتنو کې غنی خان او مفتی محمد شاکر صاحب، اردو کې علامه اقبال صاحب. علامه اقبال صاحب تن به تقدیر یو څو شعرونه لیکلي دي، په دې کې خپل اختلاف څرګندوي د مولا صاحب د تصور سره او سوئی اسی قرآن میں ہے اب ترک جہاں کی تعلیم، جس نے مومن کو بنایا ماہ پرویں کا امیر. وی چې په هغه قرآن کې اوس موږ ته د څه تعلیم راکړل کیږي، موږ ته د کمې خبرې تعلیم راکول کیږي؟ د ترک دنیا، د رهبانیت. او په اسلام کې رهبانیت نشته دی. هر مولا ته چې کېنې او هر پیر ته چې کېنې د قرآن آیت چې ته بیانوي نو د دنیا نه به دې زړه اړی او آخرت ته به دې مخ کوي. حالان کې اقبال صاحب سوئی جس نے مومن کو بنایا ماہ پروین کا امیر. د قرآن د مومن نه څه جوړ کړو؟ دنیا خو پرېږده وه، د سپوږمۍ او د ستورو امیر یې ته جوړ کړو. په ځمکه خو د دې خلافت و، خو بره په اسمانونو کې هم د هغوی راج و. مقصد دا دی چې قرآن موږ له کوم تعلیم راکوي. نو قرآن تعالی د ترک دنیا تعلیم نه درکوي، بلکې تعالی د دنیا د سنبالولو تعلیم درکوي چې ته دنیا سنبال کا، ته اختیارات والا، ته د الله تعالی خلیفه یې. خو نن څه چل کېږي؟ نن د قرآن نه موږ ته هغه تعلیمات میلاویږي کوم چې په قرآن کې نشته. بیا وایي چې تن به تقدیر ہے آج ان کے عمل کا انداز، تین ہاں جن کے ارادوں میں خدا کی تقدیر. نن د هغې یعنی دا د قرآني تعلیماتو نتیجه ده. دا موږ ته چې اوس کم راکول کېږي چې د مؤمن یعنی مسلمان چې دی د قرآن منونکی، د هغه د عمل انداز څه دی؟ بس په تقدیر باندې بروسه او اکتفا، بس دا په نصیب کی او دا په نصیب کی. حالان کې دا مومن سو تین ہاں جن کے ارادوں میں خدا کی تقدیر. د الله تعالی تقدیر د چا په ارادو کې پټو؟ د مومن، د قرآن د منونکو. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. علامه اقبال صاحب وایي چې خپل خودی دومره اوچته کا چې د هر تقدیر نه مخکې الله چې څه کول غواړي ستانه تپوس کوي چې وایا زما بنده ته څه غواړې، ستا څه ارادې دي. نو مؤمن د تقدیر فقیر نه وي، مؤمن د تقدیر تابع نه وي. تقدیر د چا تابع وي؟ د مؤمن. او دغه تعلیمات بچا ورکول؟ قرآن ورکول. ٹھیک شو؟ او په آخر کې وایي چې تا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر. کم چې خنو، کم چې ډېر غلط کار وو، نن هغه څه وشو؟ نن د هغې نه ښه جوړ شو. یعنی د ترک دنیا دا تعلیم دا خو د انسان د زوال سبب وي. ٹھیک شو؟ نو تا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا. کم چې نه کول پکارو اوس هغه په ښه شان سره کیږي. د کم کار، د کم عمل چې نه کول پکارو د مؤمن دپاره، د مسلمان دپاره، او کم کارونه چې د مؤمنانو په نظر کې معیوب ګڼلی کېده چې یاره دا ښه کار نه دی، هغه اوس څه کېږي؟ هغه اوس په ښه غټ شان سره کېږي، په شان و شوکت. څوک چې د ترک دنیا
تعلیم ورکای درس ورکای څومره لوی لوی مریدانی دغه مولانا طارق جمیل صاحب ته وګوره او د ټولو حضرات ته وګوره کنه او اکثر مریدان یې څوک د دنیا دار ٹھیک شو او نو د دې مقصد څه دی کم کارونه چې نو کول پکار وس هغه په شان او شوکت سره کیږي په فخر او په افتخار سره کیږي هغه د ایمان یو جز نه بلکې کل ګڼل کیږي نو د دې نه څه جوړ شو د دې نتیجه سره وځي कि غلامی में बदल जाता है قوموں کا ضمیر نو بیا د قومونو ضمیر هغه په غلامۍ کې بدل شي ٹھیک شو د دنیا نظام چې دی د الله تعالی د اسباب سره تړلی دی او د دنیا اسباب دا په عمل سره روان دي کنه چې عمل وکړي نو اسباب برازي او د عمل درس چا ورکړی دی قرآن نه دی ورکړی قرآن کې خو علاوه بغیر د امن او د عاملو صالحات نه بل څه دی نه هر کار د عمل سره تړل شوی دی خو نن څه چل وشو نن د بې عملۍ بد عملۍ نه د بې عملۍ درس ورکېږي چې څه مه کوه نو د هغې نتیجه دا راووته چې کله دنیا مسلمانانو پرېښوده او د نصیب او د تقدیر قایل شول د دې غلامان شول نو څه چل وشو د دنیا واګې بل چا په لاس کې واغستې نور قومونو غیر قومونو نو هغه غیر قومونه زمونږ آقا شول او مونږ غلامان شو نو دا ظلم چا وکړو دې خلقو کو کنه د چا سره چې زمونږ اختلاف دی او اختلاف هم په دغه خبر دی زمونږ ذاتی اختلاف د چا سره نشته دی په الله یقین وکړه خپل ذات لپاره به نه زه د چا نه انتقام والم نه چا پسې خبر وکم خو الله سوی د الله رسول صلی الله علیه وسلم سوی دي او کول څه پکار دي کیږي څه نو هغه لکه کتاب سوی اسی قرآن میں ہے اب ترک جہاں کی تعلیم اور جس نے مومن کو بنایا ماں ہوں پروین کا امیر کم قرآن چې مومن د اسمانونو مالک کو هغه مومن د پاره اوس په دغه قرآن کې سدي به ځمکه پرېږدوه دنیا پرېږدوه لري که څه کوي په دې باندې او نه قیامت نه وي دغه به راځي امام مهدي به راځي او هغه به بیا جنګ کوي او د عیسی علیه السلام به راشي او دوی به وځي او ځمکه موږ ته بیا میلاو شي دا په کتابونو کې راځي نو په دې خبره زمونږ د دې حضراتو سره اختلاف دی کوم چې دي په دې خپل طرز تعلیم باندې نظر ثاني وکړي او هم د قرآن حقایق تراشي او اصل د الله منشا بیانول شروع کی چې پیغمبر سره وړي قرآن سوی الله سوی نو موږ د دې غلامان یو موږ د دې مریدان یو